ستاسې لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یوه غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل موږ له تاسې نه او ستاسې له دغو معبودانو څخه چې تاسې د خدای په ځای بندګي کوئ قطعي بېزار یو. موږ له تاسې نه منکر شوي یو او زموږ او تاسې ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یوه الله ایمان رانه وړئ. خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي. او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې زموږ پروردګاره پر همدا ته باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي. ای زموږ پروردګاره موږ د کافرانو د ازمایښت وسیله مه ګرځوه او ای زموږ پروردګاره زموږ له ګناهونو څخه راتېر شه. بېشکه همدا ته برلاسی د حکمت څښتنې. د همدغو خلکو یعنې د ابراهیم او د هغه د یارانو په چارچلند کې ستاسې لپاره او د هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمن وي. که له دې نه څوک منحرف وي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې ستایل شوی دی.